سورة القيامة دا مکی سورت تے دا ہجرت دا مخ کی نازل شے او بدی کی سلوی خیتونی موضوع دا دی سورت دا دا چی قیامت ورز راتلون کی دا او اللہ سبحانه وتعالی با دا دی انسانانو دا ڈوکی و دا بدن دا بیا جوڑی او را جمع کئی وے او اللہ تبا ودری بیا بکی دا خبر ذکر کردی چی قیامت پا دو قسم یو اڑو کے قیامت تے بلغٹ قیامتی اڑو کے قیامت مرگ تا ہوئی او غٹ قیامت دا آخرت تے ورز تا ہوئی نو پا دی کی دوانو قیامتونو تذکرہ ہے اڑو کے قیامتوں غٹ قیامتوں پا دی صورت کے اللہ سبحانہ وتعالی ہوئی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة أولاني آيات دي سورة لكم نيش رب العالمين دا سورة شروع كده لا أقسم بيوم القيامة دي سندا قسم خرم بورز دا قيامت باني لا وي دي سندا زي قسم خرم با آخرت باني با قيامت باني دا دي سمطلب شو جي دي سندا او زي قسم خرم دا قيامت بورز باني یعنی الله دی خبری ردو کو نو به یې قسم خورو د قیامت بورز باندې ناغه په دې خبره باندې ردو کو چې د مکی مشرکینو به د آخرت نه انکار کو او الله موږ په دویم پر نه را پاسي او چې موږ مړ شو نو خبره ختم شونه الله وی دي سي نه ده الله دې دغه د پاره وړي دي سي نه ده زه قسم خورم د قیامت بورز باندې الله وی دی قیامت ته د قیامت ویل کیږي نه بدی کې قیام دی یوم یقوم الناس لرب العالمین خلق ته ودریدي نو پربې کې دی ودریدو ته قیام وای نو ذکر د قیامت ته ورځ د قیامت وای الله قسم خوري د قیامت په ورځ باندې او به د قیامت ته ورځ چې دینه ډیر نمونه دي اوصاف دي قسم حالات تی چې هغه په قرآن کې زیب زیرغلی او د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې د نمونه هم ډیر دي اوصاف هم ډیر دي احوال او حالات عجیب خبرې پکې دي د ټول دې لپاره ځکه چې د دې ټول ارسنه چول به د قورز روزي نو ځکه الله دا ورز موږ ته غټه ښکارا کینو نمونه ولډيري خو دي په خپل به قسم وخورو دا ورز حالات موږ ته نقل کړي وي دي چې وکي ولا اقسم بالنفس اللوامه او خامخاز قسم خورم په نفس ملامت کون کی باندې ځان لره د دې قسم نه دیږي چې الله قسم خوري په نفس باندې هغه نفس باندې چې ځان ملامت کوي په قران کې دا نفس په درې قسم راغلی اولنې نفس ته النفس اللوامه هغه نفس چې انسان لره ملامت کوي موږ د ضمیر وایو ضمیر نه د انسان به غلط کار کوي په ظاهر کې به ځان خوشحالي چې نه زخه کار کو خودنه ضمیر و د سوی وی کار دی غلط دی ملامت کوي یو سړی پر دې حق ونیسي پر دې ځمکه ونیسي د خور لوري سنور کوي د چا مالو خوري
ظلم زیاتیو کی نو اگر کده په ظاهر کې خلکو د دغه کار کوي چې زموږ کار غلط نه دی خو دنه ته نفس وایي چې ګوره کار دی غلط دی ته چې کوم کار کې صحیح نه دی او د سی بیا ډیر مثالونه دی بلی باندې چې کله ګناه کوي نو نفس ملامت کوي نو دا یو نفس چې انسان لره ملامت کول کوي دویم نفس په قرآن کې تذکره غره النفس الاماره هغه نفس چې انسان ته امر کوي په بد کار باندې لاماره بالسوء قرآن کې تذکره غلې کنه چې دا نفس انسان ته امر کوي بس باندې په بد کار باندې ولعیاذ بالله نو د بيدین انسان چې د نفس چې نه د امر کوي د د غلط کار او د بدی خبري او د بدی دریم چې کوم اوچت نفس ته یا نفس د بدوی کې هغه د النفس المطمئنه هغه نفس چې دا غي یقیني په رب العالمین باندې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې اخرت مخې ته عذاب قبر ټول خبرې په دې باندې یقیني مطمئني په دې دین باندې الله سبحانه وتعالى ذکر کوي دغه بندگی کوي د ځړې سي دا مطمئن شوی نو نفس مطمئنه النفس المطمئنه يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي دې ذکر الله دغه قسم نفس تذکره وکړه کم نفس چې انسان لره ملامت کول کوي دا قسمونه الله ولي وخورو دا دوه قسمونه دي د پرو خورو چې آخرت برایسي د دې لپاره اوس ګوره بار دې مرګرو ته دا خبره کومه چې الله سبحانه وتعالى چې خبرو کینې بغیر د قسم نه هغه خبره یقین دي ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا چې سره د رب العالمین په خبره کې ذره برابر شک کې د کافر دی ذره برابر چې شک کې د کافر دی ذره برابر او چې الله به قسم مخري او به د قسم یو قسم قسم نه دی جدا قسمونه خورلي نو دلیل له دې چې خبره ډېر غټه خبره ده او د ډېر غټه موضوع مبارک ده چې هغه د آخرت سره تعلق ساتي ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه ایا ګمان کوي انسان چې هچري به منګ را جمع نکوړو کې د مشرکین په دې اشکال کې پریوتی چې الله زموږ د اډو کې بدویم پیر نشي را جمع کوله او داسې قوم عقلان دي ته پوښتنه کوي دا ته چا پیدا کړې نو جواب بس درکې الله زموږ اوسمن چا پیدا کړې الله دا ټول ته دې کې تعالی جواب درکې چې الله خدا خبره او ته عجیب ښکاری دا نه مني چې بدویم پیر به د الله ما را ژوند کوي سقم عقلان خلق ايحسب الانسان ولن نجمع عظامه خدامني چې لازم کې اسمعون الله پیدا کړی الله په قران کې سوی لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس وې لازم کې اسمعون د پیدایش خو د خلقو د پیدا کول غټه خبره یی غټ مخلوق دی ته د اسمان په مخ کې شي ته د زمکه په مخ کې شي الله چې دوم غټ مخلوق ما پیدا کړو تاسو منیم چې ما پیدا کړی نو دوی پر در پاسول ماته سګرانتي الله ولې څنګه مثالونه په قرآن کې ورکړي لکه الله تذکرہ کوي په بعض ځایونو کې باران راوورو نه د شي زمکه چې هغه مړ شي هغه به موږ څه کو راجوندي کو پس لوخي دي تکشین الله به سوي كذلك نخرج الموتى دغه شنبه د مړي مو بدوین پر پاسو د مثال دې لپاره ورکو چې څنګه چې دې زمکه د بوټي راو بس بوټي سره اصلي مخ کې ایسوم نه مړي بیا راجوندیش بیا مړش ته څنګه انسان الله یې بدوین پر پاسو عاص بن وائل پر رسول صلی الله علیه وسلم بشراغه او ځان سره اډو کې راوړ اډو کې زور اډو کې راوړ نو په دې اډو کې دي زور کو ناغه ټول ریزه شو خاورې شو نو رسول الله ته وی الله با دا اډو کې بیا الله راجوندې کې دی وی خاندل
ته څه خبرې کې دا به الله بیا راژوندي کړي رسول صلی الله علیه وسلم الله به بیا راژوندي کړي او بیا به د جهنم ته هم بوځي دا به راژوندي کړي صرف نه ته به جهنم ته هم بوځي نو الله به دغه آیتونه نازل کړو أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة الله إنسان دي تنقوري جماعة دي زماني قطرين بلا كده چې زماني قطرين بلا كده نو مخکې به دوم پر پیدایش ماته خاصان دي فإذا هو خصيم مبين او د انسان بیا چې دنه مانی د قطرين پیدا وي جګړې هم کوي په دې موضوع کې دوی جګړه دي چې الله به موږ دویم پر بیا را پاسې وکنه چې منی قطرینه پیدا کړ په دویم پر بیا را پاسې فایده او خصیم به الله مارزي کې باسونه کوي په دې مسله کې وضرب لنا مثلا ونسي خلقه الله موږ ته مثالونه ذکر کوي او خپل ځان یې کړی چې څنګه پیدا شي دا کس مبارک الله دا خبره وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم او دا خبره وکړه چې څوک به د اډوکی ودوین پر ژوند کې دا به خوري شي ختم شي قل يحييها الذي انشأها اول مره تو ما رب ژوند کې کوم چې باول پر پیدا کړی به ژوند کې کې تو خدای منی چې باول پر هغه پیدا کړی چې باول پر هغه پیدا کړو ما رب به دوین پر پیدا کړي هیڅ غټه خبره نشته هغه مشهور قصه د حدیث کې راغلي چې کس مړ کېدون د خپل بچو ته وصیت وکړي چې ما به وصیت به دایری په جدا جدا دریابونو کې او په سیندونو کې به غزار کوي نو چې کله مړ شو الله راجمع کو وګوره د الله طاقت چې دغه انسان راجمع کو الله ته ویلي ويریدم ستاسو عذاب الغرض ده چې الله دغه انسان راجمع کو چې دغه سوزیدل دي بیا ایریتی جوړی شي دی او غیریم په جدا جدا علاقو کې او بو کې پرتی دی الله دغه ځین د انسان راجمع کوي چې انسان په قبر کې خو دې شي کامل ول د خوري شي بدون پر دره پاسو سګرانتي الله د خورسه سانتي بلا قادرين على أن نسوي بنانا ولنا بلکې طاقت لرو منګه پدې چې برابر کو بندونه دده الله ولنا بلکې قادر یو منګه پدې چې را پاسول خو پرې دا بندونه بولم د قشم برابروم څنګه جیدي په دنیا کې ته دې ګوتو ته ګور خپل ګوتو دې بندونه ته دا هم د قشانی په دې کې چې څومره کرخې دي څومره نخې دا د قشانی سبحان الله طاقت ته چې دلته شي زور قبر کولو کې پوخانه نه پاږي کې به هغه انسان خوري شي نو ته د انسان خورم په توري چې انسان خوره کمه او د قبر خوره کمه یو غټ انسان په کې ختم شي رب العالمین بم دغه انسان را پاسې او د بندونه به مقشانی څنګه جیو بل يريد الانسان ليفجر امامه بلکې غواړي انسان چې نه فرمانی وکي په مخکرات لونکي زمانه کې د آخرت نه چې انکار کوي د دې د لاسه کوي چې ما ګناونه کوله ولي چې اوس یو سړی آخرت مانی او په آخرت یقیني نه دی به ګناونه وکي نه کوي کنه ځکه چې دوی چې ګناه کوم الله رانته پوس کوي آخرت کې حساب کتاب الله وي د مشرکین چې د آخرت نه منکر دي کنه نو اصل وجداد چې دوی د ګناونه کول غواړي نو دوی کومه آخرت مونږ به ګناونه پر خوده پکاري بل يريد الانسان ليفجر امامه بس چې ګناونه میکوله د دین د فائدې مروته چې ګوره موږ خو په آخرت باندې ایمان دی خدا باز قسم بیا په دې دنیا په منډه وي په دې ګناونو کې ډوب شي او وی زما په آخرت ایمان دی د دې د فائدې وروته چې دوی د ایمان کمزور دی ځکه چې دوی ایمانونه مضبوط وي او د دوی ایمانونه اوچت وي نو دوی به د ګناونه دا به نه کوله بلکې د آخرت لپاره به تیاری کوله يسأل أيان يوم القيامة تپوس کوي چې کله به ورځ د قیامت خنیو تر الله وی نه مې او به تپوسونم کوي دا څنګه تپوش مزاح کوي کله به راځي قیامت مو خو نه لیدو
اتجرا خبري کې رسول سم ته تجرا خبري کې دا هیڅ نشته اسی خبري کې اساطیر الاولین د بوخانو خلکو قصې دي شروع کړي بوخام خلک راغلي استاد په خبري کول اوس پر قیامت رانه دا کله راځي الله ولا جواب ورکي فاذا برق البصر نکلچ وبرخي استرګي چې کله سترګي وبرخي قیامت برایشي دا د قیامت پر به سخت دي چې سترګي وبرخي الله په قران کې په بل ځای کې دا خبره کړې ده ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون اي پیغمبره ته دا ګمان مکو چې الله غافل دي د ظالمانو خلقونه انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار ويدو خو ما پر خودي هغه ورځې پوری چې کوم ورځ باندې بلسترګي قړاغ راوځي مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء دسترګي به واپسوم ناراضي دي براوتي او د زړونه بالکل خالی وافئدتهم هواء د زړونو خالی کېدو څه مطلب دی چې دنیا کوم سوچونه چې کول هغه باغ کې هغه اوس نشته اسی ځان تبا کړي نزلونه خالی پراته دي فاذا برق البصر کله چې وبرخي سترګي وخسف القمر او تورشي سپومي وجمع الشمس والقمر او راجم کړي شي نور او سپومي تور بشي سپومي دي اجرم چې مخ کې تیر شي چې سپومي او د ستوري د دې رڼاګانې وسشي دا ختم شي اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت او بیا الله سبحانه وتعالى بدر جمع کی او به حدیث کې راځي چې جهنم ته به گزار کی د دې لپاره چې هغه مشرکین ته پته ولګي کوم چې بد دي نور او د سپومي بندگی کوله چې د ستاسو معبودان دي تاسو سره پور کې پراتی تاسو وسبج کی کله چې دا حالت راشي نو الله به مخ ته وي يقول الانسان يومئذ اين المفر وی به انسان بدغورز چې چرته دې زیاده تختی باورز به انسان د تختیدو کوشش کوي او باورز باندې سره چرته تختیدو زې کم ځکه د قیامت کې به څنګه تختی رب العالمین نه تختی وجاء ربك والملك صفا صفا الله ورش حساب کتاب له خپل ملائک بو ټول راکوشه دي ملائکو بس صفونه جوړ کړي دا ټول انسانان به راګیر کړي دوی نه چرته تخت کلا هیچرته نشتی لا وزر نشتی بچ کېدل یا نشتی زید پناهي الله وی نشتی هیچرته نشتی د بچ کېدو زه نه د پناهي زه بچا بسیزي او چا خالص د الله نه علاوه باغ ورځ باندې تاسو نشي بچ کول زګ موږ بار دا خبره کوو به درسونه کې بیانونه کې چې الله سره خپل رابطه مضبوطی ساتي چې به د ورځم بچ کی نو دنیا سره رابطه مضبوطه ساتي په دنیا بدل په آخرت کې سوک کلا لا وزر نشتی زیاده بچ کېدو نشتی زیاده پناهي بلکې د انسانانو په ټول د یو بل نه تختی الى ربك يومئذ المستقر خاص رب ستاته بدغور زید ودری دو دے تختی چرته بلکې بدغور خو ودریږي چاته رب العالمین ته هغه ته ایساری هغه ته ودری الله په قران کې سوی وقفوهم انهم مسئولون الله ملائکه ته ویل انسانان ودرو نو ته پوښتنه کوي چرته شي هر څه ته پوښ وکړي رسېږي خبره چې د ژوند تیر کو خبره ختم شو مزي چرچی خزم او بچینو کورونو زمکه پټي ځکه الله په قران کې څه ویلي سنفرغ لكم ايها الثقلان زرد چې پارغه بشم اي انسانانو او اي پیریانو ستاسو حساب کتاب ته الله وي د الله یو قسم یره ورکې نور الله پارغه دی خدای یره ورکې الله چې صبر زه پارغه شم ستاسو حساب کتاب د پته ومولې نه به دغه ورځ بیا حساب کتابي
ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر خبر باور کړی شي انسان ته په دغه ورځ په هغه عمل چې مخکې لیکلی دی وروسته یې پرېښودی دی دوه عملونه پته به ورته ولګي مخکې وروسته دې څه مطلب چې مخکې لګېلی وروسته یې پرېښودی مخکې لګېلی مطلب چې کوم اعمال ته په خپله کړي وروسته یې پرېښودی دی مطلب چې څه ته په دنیا کې پرېښودي دا ډېره یره خبره ده او د خوشحالۍ خبره هم ده او خوشحالۍ خبره د مؤمن دپاره ده لکه حدیث کې دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سړی نیک عمله بچي نه دا عمل ته پسې رواني کنه دا غږی چې شاته پرېښودی یو سړی د علم یې کړی خلکو ته یې ښوولی خلک یې اوري خلک پرې عمل کوي دا په ده پسې سره روان دی یو سړی د صدقه جاریه جومات جوړ کړی لاره جوړ کړې ده یتیمانان کونډو دوی کفالتونه یې کړي ټول پسې روان دي یو سړی چې د قرآن یې الله په لاره کې ورکړی یو سړی چې د اوبو ته لاجۍ لګولې ده کوې یې ویستی دی زموږ شاته څه عمل نشتی بچی دې ټول په مزدورو کې نښتي دي چې وړوکی لږ معمولي رالوی شي په مزدورۍ ونښلو او یا په د انګلیش سبق ووایو په څه کې ولګو اسپتال کې ډاکټر شي یا انجینیر شي یا پایلټ شي یا استاد شي خبره ختمه شو او صدقو د خیراتونو خو دغه هغه خیراتونه په شوق ذوق سره کوي د بیلتي خیراتونه چې کوي دغه د ډېر ښکلي تیار ناست نو کوشش کوئ چې شاته چې څه پرېږدي چې ښکلی څه پرېږدي خاص کر هغه کسان ته وایم چې په کور کې ټي وي دی او په کور کې ډیش دی دا ګوره شاته پاتې کېږي کېدای شي نن مړ شي کېدای شي که نه شي کېدی که نه خبره پخه ده ستاسو تاسو نه مرئ نو که مړ شو شاته نه پسې پاتې شو که شاته څه پاتې شو الله اکبر شاته ډیش پاتې شو شاته د انډیا فلمونه پاتې شو شاته سندرې پاتې شوې شاته داسې اولاد پاتې شو چې هغه ته به ګیرې خریلو باندې عادت کړي شاته داسې اولاد پاتې شو چې هغو ته تا چې رب العالمین خبره ښوولې نه شاته داسې اولاد پاتې شو چې تا ورته صرف ریالونه او ډالرې ښوولې شاته په تا پسې داسې کارونه پاتې شو چې هغه تعلق ساتي د فحاشۍ سره او د زنا سره ویرېږي په ځان باندې بل الانسان على نفسه بصيرا بلکې انسان په ځان خپل باندې لیدونکی دی الله د خپل ځان ته ښه پته ده داسې لنډه خبره الله وکړه او څه د حقیقت نه ډکه خبره وکړه ځان په ځان ښه پوه دی انسان په چې دی څه کوي او څه نه کوي نو اوس ګوره دغه تفصیل ما شروع کړی و که نه چې لکه موږ له پکار چې دا ښه کار وکړو موږ له پکار چې دې غلط کار ځان لرې ساتو موږ له پکار چې دا وکړو دا وکړو چې دا خبره هغه هر څه ختم کړو الله وایي بس خپل ځاني ني خبر دی د ځان نه چې څومره اوبه وکړي هر سړی ځان ښه پېژني چې ده کې د آخرت څومره سوچ دی دنیا به کې څومره سوچ دی په خپله ورته پته ده ولو القى معاذيرا اگر که غزاري عذرونه خپل الله وایي د عذرونه یې پالتوي نو ګوره خپل ځان ښه پېژني الله اکبر دا دینداری نه کول چې دین پکې نه وي ته دې تپوس وکړه ته منزل نه وي راغلی سهار منزل ولي بس هغه ستړی ومه بس مزدوریم شي کار هم شي او پلانې شي او پلانې شي او پلانې شي دا قصې شروع کړه الله ولو القى معاذیره اگر که دې عذرونه غزاري ګوره خپل ځان ښه پېژني د څومره اوبو کې د ښه ورته پته ده دا اوس عذرونه چې دی بانې جوړوي دروغ وایي سوس رشتینه ولو القى معاذيره د قیامت په ورځ کو د رب العالمین داسې حجت به انسان قایم کړي انسان وداریان شي خپل ځان موږ په خپله ښه پېژنو که نه دا څنګه عجیبه حجت دی اقرأ کتابک الله به د انسان ته په خپله ووایي د عملنامه والا ته یې ووایه ځه ته یې ووایه که ما پکې څه زیاتې کړی یو بیان یې کفا بنفسک اليوم علیک حسیبه زه ته کافي د ځان سره حساب کتاب وکړه بلکې الله څه وایي اليوم نختم على افواههم الله په خوله به ورته مهر ولګو وتكلمنا أيديهم لاسونه به الله په خپله خبرې کوي وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون الله د خپې په خپله ګوایي کوي نخپې سترګې خوله لاسونه جبه د هر څه به د قیامت ورځ په خپله خبرې کوي ولو القى معاذیره اگر که د انسان خپل عذرونه غزاري
زړونو خدای بیانې نور دې خپل ځان نه خبر دی لا تحرك به لسانك لتعجل به مخوز وبدي قرآن باندې جب خپل پتا دی سره یا مخوز وبدي قرآن باندې جب خپل پجلتی کولو پدی سره پتا دی سره قرآن مو جبتی مخوز انسان اریان شي چې موضوع سره وانه مخه ته موضوع سو قیامت اقدم الله جب مخوز نبذ شیعان روافض عليهم من الله ما يستحقون اغه چې دی صورت کې کمه ده په دې کې بس آیتونه چې هغه دي سنیانو پرې کړی دي ځکه چې موضوع एकदम څنګه بدلای شو نه په دې کې بس داسې آیتونه چې دغه تعلق د علي رضی الله عنه سره او د اهل بیت سره هغه دي سنیانو سي چلو کو هغه ته کټ کړو دي چې پاتې شو دغه خروت وګورو په قران باندې پویدو ته وګورو د غسل د واویلا او د چغو او د متعه او د زنا وته د په قران سپوي موږ د دې جواب درکو کنه الله سبحانه وتعالى بالتوفيق سره د صحابه چې کوم اولاد دي په هغه باندې جزاء قرباني هغه ته پوښتنه چې په قران سره څنګه پوي جواب درکې د دې لپاره علماء کوششونه کړي چې جواب ورکړي بس د جوابونه چې د لري وندګي ښکاري خو یو خپل جواب او زما زړه ته خدای جواب لري خپل پریوته موضوع د قیامت روانه و نه د آیتونه جبرئیل علیه السلام چاته ورول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کنه دغه د آیت روانو بل الانسان على نفسه بصيره رسول الله بزروي بل الانسان على نفسه بصيره جبريل عليه السلام لګیا دی ولو القى معاذيرا رسول الله صلی الله علیه وسلم لګیا ولو القى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل بجب مخوز او پتا دی سره په منځ کې خبر رااله د دې مثال له لکه مثال کې استاد په کلاس کې ناشته ورته سبق خي موضوع روانه کړی ده چې لا پلانې کار د دې کېږي نو د دې کېږي د دې کېږي ته غلش خبرې مکو ها موږ څه خبره کوله بیا موضوع روان شي په موږ کې خبر را لکه دا خبره د دې ماشوم د لاسراله د طالب علم د لاسراله نه خبره د قیامت روانه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم جبړې تیزه خوځوله او دا رسول الله په دې خوځول چې یریدو چې قرآن هیر نشچرت نو په موږ کې د الله وی جواب مخوځو په تیزه جبرئیل علیه السلام خبر وکړ ان علينا جمعه وقرآنا یقینا پمن باندې جمع کول د دې پسینه کې او لوستل د دې په جبستا ستاب جبه کې به جمع کو ستاب سینه کې به جمع کوم منګه او ستاب جبه باندې به جاری کوم منګه ته تقدیم کو فاذا قرأناه فاتبع قرآنا نو کله چې ولولو منګه دا قرآن چې کله ولولو منګه تاته الله نسبت ځان ته کوي ته چې خبري اصل کې چا دي د الله فتبع قرآنا نتابداري کودل واستلو داغه جبريل السلام تابداري کوه دې کې دا ادب مخوله چې استاد سره یو شان خبرې نه کوي استاد لږه خپل خبره کوي تم لږه خپل خبره کوي چې کله استاد خبره کوي اگر کته ډیر هرسنا کوي چې دا حدیث تیمات یاد شي او د ایت تیمات یاد شي خدا طریقه نه ده یو خو دې سره صحیح دیږي نه دویم ته د استاد خبره ته غوګم کینې دي دریم هغه استاد بیا هغه شان طریقه باندې ونوي څنګه چې پکاري ځکه چې تاسو سره دی یاد نه هغه لګ مصروف به کو بيوت الله ثم ان علينا بيانا بیا یقینا پمن باندې بیان ول دی قران دی الله بیانول پمنګ دی نو بیانول پر شکر ولېګو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته هوجه دی خلکو ته بیان کا کلا هچری د اخرت نه انکار نه دی پکار بیا خبر واوړه الله یو خپل خبر له بیا راځي خبر په کوم ځای کې ودرېدل او په اخر کې ها ولو القى معاذيره اگر کې د وزرونو گزاري فمنس کې خبر الله وی کله اخرت نه انکار نه پکار دی موضوع له بیا راځي بل تحبون العاجله
بلکې تاسو مینه کوئ د دنیا سره د آخرت نه چې انکار تاسو کوئ نه دې دلاسه کوئ چې دنیا سره تاسو کوئ مینه کوئ محبت کوئ کلا بل تحبون العاجله وتذرون الآخرة او پریدی تاسو آخرت لرا لکه څنګه چې الله بل ځکه سویلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى دا مرض دی نه کوم سره چې دنیا سره محبت کوي آخرت پرې خو دی نه دی به آخرت څه ومني دی به آخرت له څه تیاری وکړي وجوه یومئذ ناظرة بعض مخونه به دغه ورځ ترو تازه بعض مخونه به تازه پړقېږي به الله سبحانه وتعالی وایي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه بعض مخونه به تور شي او بعض به سپین شي دغه سپین مخونه دي تازه به پړقېږي به رڼا به پي الى ربها ناظره رب خپل تبه کتونکي خپل رب ته به ګوري نو دا کته صرف د مؤمنانو دپاره دي کافرانو ته دا نعمت ملوي کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون الله وی زمو د دوی په منځ کې پردی دوی معنی شدي دي مؤمنان بخپل ربیني حدیث کې راځي چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي او دوی به د نعمتونو کې مصروف او مزه او چرچی وي ان اصحاب الجنه اليوم في شغل الله مشغوله وي مصروفه وي ځکه چې کته زو خیال کړی سړی دې کله کله دغه ته ورشي یو دکان ته ځان لسه شي اخلي بوټان اخلي ځه نو په دکان کې ټوټل چې نو سلويخ جوړي بوټان باندې پراته په یوځي نو دې به کې دور مصروف شي یوځي ته یو بل ځي ته یوځي ته بل ځي دې کو د ټلیفون وګته نه موبایل سایلنت کې وسبر کې دغه وګورم د بوټان وګورم بوټ شي دغه زموږ مثال ذکر خو چې سړي ته جنت دروازې کوي ځه د کم نعمت ته به خواله ورسي د کم نعمت خواله به ورسي کم نعمت به ګوري چې د دې شراب دا ولا وسکم او کله دې ګبین دا ولا وسکم او کله دې پيو دا ولا وسکم او کله دې سلسبیل دا وبو وسکم او کله دې تسنیم دا خون وسکم او کله زنجبیل دا خون وسکم او کله دې پیغمبر سره کینم او کله نور پیغمبرانو سره کینم د صحابو سره کینم د هورو سره غب شپ ولګم په اوچتو پالنګونو کینم د میوي ځل راوشو کوم کم نعمت په شه دې منډي وي دوی مصروف پیسه په دغه ټیم کې وته یو आवाज وشي یا اهل الجنه جنتیانو ان لكم عند الله موعدا الله تصرف لوز کړ تريدون شيئا ازيدكم الله بده شي په کار دي درکم در نور دوی وایي چې الم تبيض وجوهنا يلا مخونه در لسبين کو الم تدخلنا الجنه من دي جنت داخل کو وتنجنا من النار جهنم نه بچکو دا بل شي ته موږ لراکه نو حدیث کې راځي چې فیکشف الحجاب الله سبحانه وتعالى به خپل مخ مبارکنا د حجاب پرده لري کی فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم بس د جنتیانو رسول الله جنتیانو به اوچت نعمت دغه خپل رب ته وګوري دیو به سجده کې پریوږي به سجده کې وګد سجده کې به پراتین الله سبحانه وتعالى بوته आवाज کی وې د بندګۍ وخت نه عبادتونه ختم شي دي پاسې عبادتونه تاسو په دنیا کې لګ کړی وي دا هغه چې په دنیا کې عبادتونه کړی وي عبادتونه ختم شي نه چې سړی په دنیا کې عبادتونه ختم کړی دي نو په آخرت کې سکه دا هغه انسان دی وعبد ربک حتى ياتيك اليقين عبادت رقم وخت پوری کړي مرګ پر الله ته نور نشته بس سجده سره پر لګوي سرونه اوچت نو دی رب العالمین ته ګوري حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي انکم سترون ربکم عیانا تاسو خپل رب دغه مخامخینه صحیح بخاری کې دا حدیث بالکل به واضح نه صفا رسول الله صحابونو ته پوښتنه کوي پر هل تضارون فی القمر ليله البدر کله چې سوال سم شپې سپومې د سپومې تاسو واضح ښکاری کنه څه مشکل بکی صحابو لا يا رسول الله ايش مشكل بك هنا ومنت خسف باخ كان فهل تدارون في الشمس ليس دونها سحاب او كلجي نور روخجي او وريز ني نبريدوك څه مشكله لا يا رسول الله فايك خوش مشكله فانكم ترونه كذلك دغه شان بتاسو خپل ربو مينه وسي بخاري کې دا حدیث
یعنی دا بنی چې مثال کې یو ځکه لکه مثال کې دلته د دنیا خو دې چې څوک څه شي نه جاخه جوړ شي چغي جوړی شي صفا نخ کاری خلک یو بل دکی ورکي نه در رب العالمین دیدن چې کیږي هغه به دي سي نه اب ټول خلکو ته صفا کاری الله اکبر اسی دې کې سوچو کې چې صرف دغه رب دې مخت یو نظر او هغه ته کته یو څومره اوچت نعمت الله دې موږ ته نصیب کړي دې په عکس باندې ووجوه يومئذ باسرة او باز مخونه به دغه ورځ بدرنګي تک تور وي الله وی تک تور وي وجوه يومئذ عليها غبره غبار به بروتي دوړي وي برتي ترهقها قتره اولئك هم الكفرة الفجره دا به کافران فاجران و فاسقان جهنميان به دوی د مخونه به توري د غم د لاس په انسان چې غم راشي د مخې توري کنه تور شي ته کله کله سړی وي مزدوري چې لاړ شي راشي سړی ته رنګ دی ودی مزدوري سره دغه شو تور شو ځکه چې سخته بیډه شو او کوم سړی چې باندې متونو کې د مخ رنګ سي د سپینی لکه عمر رضی الله رنګ چې خپل سپینو خو کله چې مسلمانانو باندې سخت رااله دغه څه د خوراک سنو نو عمر رضی الله باندې خپل مسلمانانو لپاره کوشش کوي چې دوی له خوراک څخه پیدا کې بخپل به سنو خورو هغه چې د عمر د رنگ تور شوی به د مرګ پورې تور به غنم رنگ شي نه دا غم د انسان د رنگ څخه کوي د توري په دوی باندې یو مصیبت راغله دا مصیبت بسنګي تظن ان يفعل بها فاقرة یقین بکی چې وبکړې شي د دوی سره آفت ملامتونکې په دوی خو دې مصیبت راغله لکه ملا ماتونکې ملا ولا ماته کړو سدم دې ملا ماته شو چې سړی جهنم طرف ته روان شي نور په ملا بسماتي په دې ملا ماتي کلا هجري دسیندا اذا بلغت التراقي کلچی ورسی سامریتا وز وړي قیامت تذکرہ ده دې څه وي وړي قیامت رسول الله هر انسان چې مړ شي فقط قامت قیامت او د قیامت راغی دا وړي قیامت چې کله د انسان نساوي نه کله چې د مری را ورسی د عفوا د ساره ورسی مریتا او د پروتي او د خوا کې او د خلک ټول را جمع شي تاسو ورېدلی ځکه ځکه چا باندې تور شي خواله پروتي د قشان او په دې اخري وخت کې چې د سا نه مریت راورسي او تللی راجبه حالي نه نو د خلک سوي په خوښه کې وقيل من راق اول شي سوکته د مچون کې خلک ټول چغي وي سوک مولي سبراوري چې سبا وځي دم په وځي ډاکټر سبراوري چې اسپیټال ته بوزي پلانې کاروږي د چغي شروع شي وظن انه الفراق او ګمان به کی چې دا وخت د جدای دی خلک خدا چې وي چې دمه چون کې راول ډاکټر سیب راولي خود ته پته چې دا وخت د سره د جدای دی دي چې الله سبحانه وتعالى د دې ځن کدن یو تصویر نقل کوي چې ځن کدن په انسان باندې راشي دا حالات والتفت الساق بالساق او یوزه بشي یو پندای د بلې پندای سره مفسرین د دې ډېر معنی ذکر کوي یو خدغه مشهور ده چې د سخت د لاس انسان د یو پندای دی بلې دراچي دا مشهور او ویني هر یو مړ چې د پندای دی بلې پندای سره جوخت لګیدل یی دی بل توکړي او یی جوخت لګولي د په دمه تکلیف ډیری او یو معنی دا مطلب دا دی چې د ساق پروي کې مصیبت ته وي نو الله سوي والتفت الساق بالساق او کله چې با یوځي شي د دنیا مصیبت او د آخرت مصیبت د دنیا سخت او د آخرت سخت به یوځي راشي نو دنیا سخت څه ده دنه د ساوته دنه د بچی پاتې کېده
د دنیا د خوږه ښځه پاتې کېده مال دې پاتې کېده ځن کېدن دا سخته هغې سره ډایرکټ چې د کومه سخته ده د آخرت سخته ده په قبر کې به یې ښودنه بیا امتحان بیا تبوسونه بعض علما وایي والتفت الساق بالساق او کله چې میلاو شي پنډۍ د پنډۍ سره مطلب دا دی کله چې کفن را بند شي نو پنډۍ خو د پنډۍ سره بیا ولګي که کفن چې خلک را بندوي د خپو طرف ته نو جوخې را بندوي که نه یې ډیلی پرېښودی جوخې را بند کړي یو چیړله چې هم داسې راتاو کړي نو پنډۍ د پنډۍ سره ولګي بعض علماء د دې مطلب دی والتفت الساق بالساق کله چې د انسان پنډۍ او د کفن پنډۍ ولګي د کفن هم پنډۍ یي که نه سر دی منځ دی لاندې څه دي پنډۍ دي دغه پنډۍ د انسان د پنډو سره ولګي والتفت الساق بالساق الله سوي إلى ربك يومئذ المساق خاص رب استاته بدغه ورځ ورتلل دي د الله ته د تلو ورځ ده هغه طرف ته روانېدو ورځ فلولا إذا بلغت الحلقوم الله يكلا جلساء حلقوم ترى وأنتم حينئذ تنظرون تاسو تخغوري ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون الله يمنكم تستاسو نمجد نجديكم من لدينا شيء فلولا إن كنتم غير مدينين كثير تاسو كمزوري ني فرجعوها إن كنتم صادقين نكرشتيني يجرى واپس كي كنزا زي غټ غټ خبرې چې تاسو کوي که پرشتیا په تاسو کې زوري دا مړ را پاسو وجاءت سكرة الموت بالحق الله يراله د مرګ سخته پرشتیا سره ذلك ما كنت منه تحين دا ورځ چې ته تختیری الله وي نو زه تاسو دا وایم اول خپل ځان ته چې دا سخته وګورئ ورځ پرشتیا باندې به مونږ هم راشي بیا پرشتیا سره راشي دا بیا ورځې مونږ چې تختیدون بیا الله ته مخامخ کېدی فلا صدق ولا صلى نو تصدیقی نه دی کړی آخرت نه من ولا صلى او نه مونځ کړی دی چې په دې حال کې یو انسان الله ته مخامخ شي ولكن كذب وتولى مگر تکذیب کړی دی د حق او اوریدل دی د الله د بندګینا ثم ذهب الى اهله يتمطى بیا لاړو خپل کور والته چې تکبوري کو ما خم چې واپس راشي کور ته ورشي نو د خندا ډرغ تکبر سره نه آخرت شتي نه مونږ شتي نه اودس شتي نه د الله بندګي شتي خو دومره مزدوري مې وکړه دومره مې وګټله پلاني ته مې دا وي وغیره ته دا وي دغه خبرې اولى لك فاولى هلاکت دی تا لرا نو هلاکت دی ثم اولى لك فاولى بیا هلاکت دی تا لرا نو هلاکت دی سو پیری ویلی سلور پیری بعض مفسرین دا قول را نقل کړی دی وی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر راوتو ابو جهل روانو نو د لاس نیولو د ابو جهل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته استاد پر تبعی او بربادی ده تر الله د دین سره مقابله مکو د الله د دین سره تاسو شروع کړی وی ابو جهل ورته وی چې د ته مال سي چې دم کی راکې ته استاد رب زما هیڅ نقصان نشي کوله زه خو د علاقې عزتمن انسان یم مالدار سره یم نو پیغمبر خو د خبر وکړه خدا خبره ده ونه منله نمدقه خبره كده الله وي أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى زيوه ما لوي زيوه ما استاد پر تبعید نو بیا تبعید سلور پیری وي موي مفسرین وي الله سلور پیری په دې ذکر کو اولې تبعید هغه په دنیا کې ده چې مردار شو مسلمانانو بلاس دویمه تبعی هغه د مرګ په وخت کې ده دریمه تبعی په قبر کې ده او څلورمه تبعی په کوم وخت کې ده هغه په جهنم کې ده بیا نو ځکه الله رسول په ذکر کړی ايحسب الانسان ان يترك سدى اي ګمان کوي انسان چې پرې بخو دی شي دی بیکاره ګرځي ونه د ډیرو خلکو خدای ګمان دی ګوره دی کنه دی
مور خېټې نه راوتلی اوس ځوان شو اوس به ځان له څه کوي دنیا به ګټي ایحسب الانسان ان یترک سدى به دې به ګرځه مزې کوه بېکاره به دغه شان ألم يكن نطفة من مني يمنى أي نو دې ټوکړه د منینا چې اچولی شي وه په بچي دانه کې د منی قطره نه وه چې د مور په رحم کې اچولی شي الله حدیث کې دا خبره کوي چې د انسان دا ګمان غلط دی چې زه بېکاره پیدا شوی بلکې دته به حکم کېږي دته به امر کېږي دی به منع کړی کېږي دی به د الله بندګي کوي او په آخرت کې به چا ته واپس کېږي الله ته بیا واپس کېږي ثم كان علقة فخلق فسوى بیا شوه ټوکړه د وینې نو پیدا یې کو برابرې کو دغه منی د قطره د وینې ټوکړه شو بیا الله برابر کو بیا پیدا کو څومره ښکلی برابر کړی فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى نوې ګرځوله د ده نه دوه جوړې نارینه او زنانه که د ټول انسانان صرف نارینه وي څه ژوند به چلېدلی او که د ټولې زنانه وي څه ژوند به څومره ښکلی نظام یې پیدا کړی چې نارینه ده نو بیا زنانه هم ده نو دوی چې میلاو شي بیا نسل مخې ته ځي انسانان مخې ته ځي بیا په آخره کې الله ساجیبه تپوس کوي أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى آیا ندې دغه رب قدرت لرونکی په دې چې ژوندی کړي مړی جواب یې څه دی ولې نه الله وی دومره تاسو زما د طاقت او قدرت ورته ولې زه قدرت نه لرم چې به دوی پر را ژوندی کړم ولې نه لري نو دا د دې صورت مختصر تفسیر او ترجمه وا الله سبحانه وتعالى دې د آخرت ته سختي په موږ باندې اساني کړي او الله سبحانه وتعالى دې په آخرت کې موږ ته د رسول صلی الله علیه وسلم د شفاعت را نصیب کړي